د اقليمي شرائيطو له ښه کېدو سره د برېښنا انرژۍ رسونې په بهير کې ښه والی راغلی. د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي ریاست مسؤلین وایي په هېواد کې د اقليمي شرایطو مثبت بدلون د دې لامل شوی چې د کورنیو اوبیزو تولیدي فابریکو لپاره د اوبو کچه لوړه شي او ورسره مل د برېښنا انرژۍ تولید زیات شي. د عملیاتي ریاست مسؤلین همدارا زیاتوي مناسبو اقلیمي شرایطو ته په پام د پیرودونکو له لوري هم د برېښنا انرژۍ مصرف کم شوی. اقلیم هم تغییر کړی او د اقلیم بدلیدو سره زموږ اوبهیز دستګاهانو کې اوبه ډېرې شوي دي او موږ خپل تولید د داخلي تولید هم ډېر کړی دی. نو دغه داخلي تولید هم باعث د دې کېږي چې موږ خپل تقاضا پوره کړو. خلک هم مصارف کم کړي دغه وخت کې. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا انرژۍ د منظمو او دوامداره خدمتونو په تړاو خوښي ښیي او زیاتوي دغه ښه والی نه یوازې د دوی د ورځنیو اړتیاوو په پوره کولو کې مرسته کړي بلکې د ټولیزو خدمتونو د فعالیت پر دوام او ثبات هم ښه اغېز لري. د افغانستان برېښنا شرکت په اوسنیو وختونو کې د کابل ښار برېښنا نسبتا زیاته تامین کړې ده او دا برېښنا د ټول کابل ښاریانو په ژوند باندې مثبت اغېز لري. اوس فعلا خو د کابل د برېښنا ډېره ښه شوې ده نسبت په نور وختو سره. د افغانستان برېښنا شرکت تل هڅه کړې چې پیرودونکو ته د برېښنا انرژۍ ډاډمن خدمتونه برابر کړي او د دې هڅو په لړ کې ګڼ شمېر د برېښنا انرژۍ تولید پروژې تر کار لاندې دي چې د چارو په بشپړېدو سره به په کور دننه د برېښنا انرژۍ کمښت ستونزه تر یو بریده حل شي.